درنو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رمضان د مبارک میاشتې پر رسیدو سره تاسو ته الله تعالی نه د ډیر او زیات ثواب د ګټلو دعا کوم. احساس خیریه مؤسسه د تیر په څیر یو ځل بیا غواړي چې د زرګونو کورنیو لاسنیوي وکړي. دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ډیره ده او فقر زیات ده، زمونږ هیوادوالو ته ډیرې ستونزې دي. هغوی د خوراکي موادو په نشتون سره به په مشکله باندې دغه روزه ونیسي. نو تاسې نه هیله کوو چې تاسې احساس خیریه مؤسسې ته په خپلو صدقو او کومکونو رالیږلو سره د هغوی لاسنیوی وکړي. احساس خیریه مؤسسه په رمضان کې 2 ډوله برنامې لري. یو هغه هیوادوالو ته چې په روغتونونو کې د مریضانو پیوازان دي یا هم د کار او روزګار لپاره د اطرافونه ښار ته راغلي دي او هغوی په هوټلونو کې یا په داسې ځایونو کې شپې کوي چې هلته پې باندې مصرف راځي. هغوی ته موږ پخه ډوډۍ برابرو او ورته ویښوې. دویم هغو کورنیو ته چې په ولایاتو کې یا په ښارونو کې فقیر دي، بیکاره دي، عاید نه لري، هغوی ته به موږ غذایي مواد تر کورونو پورې رسوو. نو احساس خیریه مؤسسه دا هر څه ستاسې په ډاډ کوي او ستاسې ملاتړ به انشاءالله موږ ته دا فرصت راکړي چې موږ دغه دواړه برنامې په ښه توګه سره تطبیق کړو. راځئ چې په رمضان کې د 2 روزو ثواب وګټو. یو د خپلې روژې او دویم د هغه چا د روژې ثواب چې هغه ته مو روژه ماتې برابر کړی وي، پرته له دې چې د هغه د ثواب نه څه کم شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله.